درنو لیدونکو السلام علیکم. د پنجشیر د مقاومت جبهه وای د پنجشیر پریان ولسوالۍ مو بیرته ونیوله. طالبان بیا وای د پرمختګ په حال کې وو. د پنجشیر ولایت کنټرول ترلاسه کولو لړ کې د طالبانو د پرمختګ له ادعاو سره هم مهاله د مقاومت ملي جبهې په نامه وسلوال وای د دوی ځواکونو د یاد په ولایت پریان ولسوالۍ بیرته له طالبانو نیولې ده. بل لور ته طالبان وای د پنجشیر له مرکز بازارک او رخه ولسوالۍ پرته د پنجشیر ولایت ټولې سیمې نیولې دي. په ورته مهال د امریکا مرکزی قومندانۍ مشر مارک میلي خبرداری ورکړي چې په افغانستان کې د داعش او القاعده ډلو له ځواکمنتیا سره دغه هیواد د کورنۍ جګړې له خطر سره مخامخ دی. ښاغلي میلي ویلي د افغانستان نوي شرایط ښایي د ترهګرو ډلو د بیا ځواکمنېدو لپاره چاپیریال مساعد کړي. بل لور ته په پنجشیر کې جګړه د پرمختګونو ضد او نقیض ادعاوې داسې مهال کیږي چې د ملي مقاومت جبهې یو ویان فهیم دشتي په یو ټویټر پیغام کې ویلي چې پریان سیمه په بشپړ ډول د طالبانو له شتونه پاکه شوې ده. ښاغلي دستي ادعا کړې ده چې د طالبانو کاروان بیرته ستنېدو پر مهال د هغوی لږ تر لږه 1000 کسان محاصره شوي چې د ځایي خلکو په مرسته د مقاومت ځواکونو نیولي او بیا وژل شوي دي. نوموړی زیاتوي نیول شوي ډیری کسان بهرانیان او زیاته برخه پاکستانیان دي. له دې مخکې پرون ښاغلي فهیم دشتي ادعا وکړه چې په یوه غره کې د یوې چاودنې له کبله په دشت ریوت سیمه کې طالبان محاصره کړي وو. نوموړی زیاتوي د طالبانو ټول تجهیزات او وسایط ځای پر ځای پاتې دي. نوموړي زیاته کړې ده په خاوک کوتل سیمه کې هم سخته جګړه روانه ده، خو بل لور ته طالبانو تر اوسه په دې هکله څه نه دي ویلي. له دې مخکې کابل کې د ایمرجنسي روغتون مسؤلین وویل چې طالبانو د پنجشیر ولایت پر لور پرمختګ کړی دی او عنابه سیمې ته رسیدلی دي چې د دې روغتون یوه څانګه هم هلته فعاله ده. بل لور ته د امریکا قومندانۍ مشر مارک میلي وایي افغانستان له کورنۍ جګړې سره هم مخامخ دی. هغه ویلي دي زما نظامي ارزونه دا ده چې اوسنی وضعیت ښایي کورنۍ جګړې ته ورسیږي. لیدونکو په دې هیله چې دا مطلب به مو تر پایه لیدلی وي. که مو دا ویډیو خوښه شوې ویډیو لایک کړئ او چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا ښه وخت.